له دولت ساز ټیم سره د کاندیدانو او یا نورو ټیمونو یو ځای والی په څه معنا دی؟ نن کوم یو غټ ټیم له دولت ساز ټیم یعنې د ښاغلي ډاکټر محمد اشرف غني له ټیم سره یو ځای شو. سلامونه او پښتنه مینه مو ومنئ. تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونو دوستانو، د دې تازه کره او دقیق خبر لا پوهېدلو لپاره زموږ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر ټاکنو نوماند او د دولت ساز ټیم مشر ښاغلي محمد اشرف غني نن په تازه اعلامیه کې ویلي چې زموږ ته د بریا مبارک وي. دا په څه معنا دی او ولې یې دا پوسټ کړی و؟ دې نه معلومه شوه چې نن ورته د ولسمشر کاندید فرامرز تمنا د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د خپل ګډ ائتلاف په جوړېدو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې په ټاکنو په سر ناندرۍ روانې دي. یو خوا ګلبدین حکمتیار، بل خوا د ثبات تخم پالنې مشر ښاغلی ډاکټر عبدالله او ترڅنګ یې رحمت الله نبیل یو سره یو ځای سوي او د دولت ساز ټیم پر خلاف یې عملیات او د هغوی په خلاف یې مظاهرې شروع کړې. دا هغه څه دي چې نن له ولسمشر غني سره د ولسمشر کاندید نوماند فرامرز تمنا د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم سره د خپل ګډ ائتلاف جوړېدو خبر ورکړ. دغه راز د دواړه ټیمونو په ګډه خپره کړې اعلامیه کې پر ټاکنو کمیسیون غږ کړی چې ژر تر ژره د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او له ټاکنو څخه دې د سولې مشورتي بورډ نه جوړوي چې هیوادوال ورته نور په تمه اوسي او دوی له هغه کسانو سره مشورې وکړي چې پاتې راغلي او ناکام دي په ټاکنو کې. بلخوا دوی په دې خبري ناسته کې د دې یادونه هم وکړه چې موږ کامیاب یو ځکه اعتراضونه نه کوو، کنې موږ زیاتې خلاوې وینو په ټاکنو کمیسیون کې. دا هغه څه دي چې د دولت ساز ټیم د بریا او د هغوی د کامیابۍ راز بیانوي. ګلونو دوستانو، د لا ښه کره او دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ. مننه.